1,15,000 کونړ کې د قیمتي کاڼو د پیر او پلور مارکیټ یو ځل بیا د ګڼو سوداګرو کوربه دی. د نن ورځې په آزاده بولۍ کې د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي کاڼي وپلورل شول چې له درکه یې خواوشا 4 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته تللي. د دې ولایت د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي د کونړ له معدنونو څخه ترلاسه شویو قیمتي غمیو اوس په نړیوالو مارکیټونو کې هم خپل ځای جوړ کړی دی. وزارت معدن او وزارت صنعت او تجارت او طاق تجارت د درې واړو ادارو په دې باندې ناسته کړې ده. بیا مالی وزارت د ګمرکاتو سره هم خبره شوې ده. نو ترتیب د انتقال خارج ته جوړ شوی ده. حتی د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ د کڼکڼ یو مال چې 260 لک روپۍ او 260 لک روپۍ په تیره بولۍ کې خرڅوي. نو هغه بیا هوایي دهلیز له کابل نه بنکاک ته د سید احمد اجي په نوم باندې یو تاجر ویوړ او ویرساو. دی ولایت کې د قیمتي کاڼو سوداګر وایي د پخوا په پرتله اوس د خپل سرو کیندنو مخه نیول شوي او د یوې قانوني پروسې له لارې پیر او پلور ترسره کیږي. منډۍ کې زمونږ ډیر مالونه خرج شو، ډیر په ښه فضا خرج شو. امارت اسلامي چې راغلی غلاګانې بندې شوي دي، قاچاق بند شوي دي، ښایسته فضا ده، په ښایسته آزاده فضا کې مال خرڅو او موږ د امارت اسلامي نه ډیره مننه کوو. الحمدلله پرون زما تقریبا 1 کروڑ او 2.5 لک روپۍ مال په دغه مارکیټ خرڅ کړو. ډیر په ښایسته فضا کې خرڅ کړو او ډیر عاید حکومت هم دغه شو وشو ان شاء الله. او د اسلامي امارت راتګ سره ډیر ستونزې حل شولې، ډیر مشکلاتونه حل شو. الحمدلله ډیر ښایسته امن دی او ډیر معدنیات هم خدای په فضل الحمدلله مسخه ډیر لاسته راوړنه کیږي. د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو را په دې خوا د کونړ بېلابېلو سیمو کې قیمتي او نیمه قیمتي کانونو سپړنې قانوني بڼه خپله کړې او ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه نیول شوې ده.